د پښتو رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه. تیرو ویډیوګانو کې موږ پر عربي رستاړو خبرې وکړې چې پښتو کې کاریږي، که څه ورته اړتیا هم نشته. او خبر هم دا وه چې باید ویې نه کارو، لکه د سیاسون پر ځای سیاستوال ووایو، د ځنګلات په ځای ځنګلونه ووایو، داسې نورې بېلګې وي. هغه ویډیوګانې تاسو کتلی سئ. نن پر پارسي اغیز خبرې کوو. دغسې چې عربي رستاړي پښتو ته راغلي، پارسي نه هم راغلي دي. په تېره کابلیان رسنوال یا پارسي ځپلي دغه رستاړي کاروي. که راسو پښتو کې ځینې اصلي شمېرې لکه سل، شل، سل، زر، لک دا په ګون او ونه جمع کیږي. دوی چې په دې ډول جمع سي بیا نو نامعلومه اندازه ښیي. اوس که ته وایې 100 کسان معلوم دي، خو که وایې 100 ګونه بیا معلومه نه ده چې دا به څو 100 ګونه وي. یا که وایې چې 100 معلومه خبره ده، خو که وایې چې 100 ګونه معلومه نه سوه چې 300 به وي، 200 به وي، 900 به وي، خو یعنې تر 1000 به کم وي، خو بیا هم معلوم نه دي. خو مخکې چې ویل رسنوال بیا د همدې ګونه پر ځای ها کاروي، یعنې پارسي ها راوړي. اوس دا بیلګه د سړې هوا په امریکا کې 100 کسان وژلي. اول خو طبیعي پیښو کې چې څوک مړه سي وژل نه ورته کاریږي، که هوا وي، که زلزله وي، باران او طوفان وي یا ټکر وي. په دې بیا یو وخت بله ویډیو کوو چې مړل او وژل څه فرق کوي. خو دلته د 100 په ځای 100 ګونه باید ولیکل سي. یا دویمه بیلګه ده، په چین کې په 1000 کبان مړه شوي، د 1000 په ځای زرګونه کبان غوره دی. تر 100 ګونه، 10 ګونه او زرګونه دغو کې بیا پښتو کې ګون باندې جمع کیږي. خو بیا چې لک ته ورسیږي او هغه نه بره بیا په ونه جمع کیږي. اوس دا بیلګه د پاکستان کې هر کال په لکاو کسان د تیوریټروما ښکار کیږي. دلته باید په لکاو په ځای څه ولیکل سي؟ په لکونو. یا بله بیلګه ده، په نړۍ کې په میلیونهاو کسان پر ایډز اخته دي. په میلیونهاو په ځای به څه لیکو؟ په میلیونونو کسان. بیرته چې وضاحت ته راسو چې د 100 زرهاو، لکاو، میلیونهاو په ځای به څه لیکو؟ 100 ګونه، 10 ګونه، زرګونه، 100 ګونه، میلیونه او لکونه. هیله ده چې دغه ټکي ته پام وکړئ. راتلونکي ویډیو کې بیا هم د پارسي په اغیز د عددي صفت پر متمم یا بشپړان خبرې کوو چې پښتو کې اړتیا نه وي، خو د پارسي په اغیز راوړل کیږي. الله مو مل.